سلامونه نیکي لی بیا هم نوي سبق ته ښه راغلاست. بیا هم 25 هغه جملې د انګریزي ده چې موږ یې د سپیکینګ دپاره بیخي ډېرې استعمالوو. د هر چا دا خوښیږي چې انګریزي سپیکینګ وکړي، په انګریزي کې کمزوري. نو موږ 500 جملې تقریبا ټولې کړي دي تاسو ته ویډیو جوړو، کله 50 کله 20 کله 30. نو نن بیا هم 25 جملې مې راټولې کړي دي. راځئ زده یې کړئ چې بیا به ستاسو انګریزي سپیکینګ ډېر زیات مضبوط وي. د انګریزي جملې بیا ډېرې اسانه جوړوی سئ. He was laughing when I saw him. چې ما ورته وکتل د خندل. Where have you been since I came. ته چیرې وې چې زه رالم، چې زه راغلی یم. Whatever she is mine. چې دا هر څه دا زما ده. څه جمله څوک جوړوي نه. How long will you take to do this. څو وخت به واخلي چې دا کار ته کوې یا وکړې. I will not spare you wherever you go. چې هر ځای یې نه دې پرېږدمه، سپیر نه به سي خلاص. I don't need. زه ضرورت نه لرم، ما ته ضرورت نشته. I don't know what will happen. زه نه پوهېږم چې څه به وشي. I need some money. Can you pay. زه څه پیسو ته ضرورت لرم، ته یې ادا کوی سې. Have you been here before. ته مخکې دلې وې، د دې څه مخکې ته دلته وې. Has Ali arrived at home. آیا علي کور ته رسېدلی دی. At home کور ته. No, he hasn't reached home yet. یا هغه تر اوسه کور ته نه دی رسېدلی. It is your responsibility. دا ستا ذمهداري ده، مسؤلیت دی. He doesn't teach English. هغه انګریزي نه ورته وایي، دی انګریزي نه ورته وایي. He is 2 years older than me. دی در ما 2 کاله مشر دی، په عمر کې زیات دی. I forgot to tell you that. زما څه هېر شي درته وایم. I forgot to tell you that. Where have you been since morning. ته له سهاره چیرې وې. How do I look. زه څنګه ښکارم. She is very beautiful to look at. دا د رنګه ډېر ښه ښکاري. یا موږ he is very beautiful to look at. دی د رنګه ډېر ښه ښکاري. چې ورته وګورې په رنګ باندې ډېر ښه ښکاري. One day everything will be fine. یو ورځ به هر څه ښه سي. I am going to take bath. زه حمام کوم یا ځان مینځم. take bath غسل کول، حمام کول، ځان مینځل. I am sorry to keep you waiting. زه بخښه غواړم چې په تا مې انتظار وکړئ. Why don't you say something. ولې یو څه نه وایه. I will think about it. زه به په دې باره کې فکر وکړم. I suppose not. ما ته داسې نه ښکاري. زه داسې نه ګڼم. Come forward. رامخته شه، مخته راسه. نو دا اوس زموږ د نن سبق. تر بل سبقه ښې چارې. که مې ویډیو خوښه سوې وي لایک یې کړئ او کمنټ کې موږ ته مننه ولیکئ. مننه. الله حافظ.